السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې ښه به او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن راسره ډېر اهم خبرونه دي. د هغې په حوالې سره به تاسو ته وایم. اهم خبر د ټولو نه دا دی چې شهباز شریف صاحب حکومت چې کومه ده دا به ډېر زر ختم کړی شي. د دې په حوالې سره ډېر اهم ډیټیل او خبرونه راغلي دي. دا زه ستاسو مخکې تږدم. دا چا ویل دي او ولې به د دوی دا حکومت ختمیږي او صرف فدرال حکومت به ختمیږي یا به د دې سره سره د دوی د پنجاب حکومت ختمیږي؟ آیا عمران خان صاحب چې څومره محنت کړی د هغې بدله هغې ته میلاو شوه، یا چا دا ویل چې دا حکومت به ختمیږي او د دې وجوهات څه دي؟ د دې سره سره به درته د اسلام آباد های کورټ په حوالې سره وایم چې د اسلام آباد های کورټ چې کومه فل ججز دي، یعنی 8 ججان چې کومه دي، هغه په کومه خبره باندې متفق شوي دي، د هغې په حوالې سره هم ډېر اهم ډیټیل راغلی دی. هغه ستاسو مخکې تږدمه. د دې سره سره به د پیپل پارټۍ په حوالې سره هم ویم او د جنرال قمر جاوید باجوه صاحب په حوالې سره به درته هم ویم چې آخر د قمر جاوید باجوه صاحب دا معامله څه ده او په قمر جاوید باجوه باندې څوک الزامونه لګوي. اسلام آباد های کورټ کې چې کومه فل ججز کورټ یو اجلاس شوی دی او د دې اندرونی کهاني چې کومه ده د کورټس چې کومه ریپورټران دي هغوی راوړله، ځکه چې د کورټس ریپورټران چې کومه دي هلته په کورټس کې ریپورټینګ کوي او دا ریپورټس چې کومه دا ځل راغلی دا صرف د یو کورټ ریپورټرز نه دی بلکې متفقه طور باندې ټوټل چې څومره د کورټس ریپورټران دي هغوی دا ورکړلې. او د دې نه مخکې تاسو ته ما د لاهور د های کورټ په حوالې سره هم ویلو چې هلته ججان چې کومه دي هغوی ته هم ډېر زیات تحفظات دي او هغوی هم د ډېر داسې ریکمنډیشن ورکړل دي او هغې چې دا ځل کومه ریکمنډیشن ورکړل دي هغه ریکمنډیشن سپریم کورټ ته هم را رسېدل دي او په 29 اپریل باندې، یعنی په 19 اپریل باندې چې کومه دی په دې باندې به فل کورټ جوړیږي. د اسلام آباد های کورټ نه چې دا کومه فل کورټ د متفقه طور باندې کومه رای راغله یا کومه ریپورټینګ راغله، هغه زه ستاسو مخکې تږدم چې په هغې کې دا ویلې چې د تمام چې څومره ججز دي بشمول چیف جسټس امیر فاروق صاحب چې کومه دی هغه وایي مخې ته ودرېدو او فل کورټ اجلاس چې کومه دی په هغې کې دا فیصله شوې ده چې د ججانو د طرف نه چې کومه اختلافات مخې ته راغلي دي هغه ټوټل به سپریم کورټ ته ځي او وایي په عدلیه کې چې کومه دی چې څه قسمه مداخلت کېږي یا په عدلیه باندې څه دباو کېږي، قانوني کاروایي کېږي، هغه به د اسلام آباد های کورټ ټوټل ججان چې کومه دي هغه متفقه طور باندې سپریم کورټ ته چې کومه دا فیصله لیږل ده او دا معامله چې کومه اوس قاضي فایز عیسی صاحب طرف ته تلله او هغوی به په دې باندې فیصله کوي. ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې ټوټل چې کومه دي 8 ججان دي، په هغه 8 ججانو کې چې کومه د شپږو مخکې چې کومه دی الریډي خط لیکلی و، په هغې کې وم یو داسې جج و چې هغه هم د دوی سره و خو هغې په دې دا کومه خط چې دوی لیکلی په هغې کې هغوی حصه نه وه اخیستې خو د دوی سره ملګری و. او دا ځل چیف جسټس صاحب چې کوم و د اسلام آباد های کورټ هغې د دوی سره ملګری نه و، خو دا ځل چیف جسټس صاحب هم د دوی سره ملګری دی. هغه و ججان چې کومه هم دي هغې هم ملګري دي او هغې هم تحفظات چې کومه دی د هغې اظهار کړی دی او چیف جسټس صاحب ته دا لیږلی دی. اوس راځو درته وایو نواز شریف صاحب چې کومه دی هغې هم د دې حالات نه فایده اخلي او هغه هم غواړي چې د دې وکټم کارډ استعمال کړي او کوشش کوي او هغې هم یو پریشر اچوي او هغې دا پریشر چې کومه دی د دې کوشش کوي چې دا په جنرال قمر جاوید باجوه خلاف هم واچولی شي. اوس راځو درته د قمر جاوید باجوه صاحب په حوالې سره چې کومه دی ډېر کسان چې کومه دی هغه ګواهیانې ورکوي او هغه کسان چې کومه دی ګواهیانې ورکوي چې کومه د قمر جاوید باجوه صاحب چې کومه دی ډېر قریبي ملګري ګڼلی شو د هغوی سره په رابطه کې او همیشه به په رابطه کې د هغې سره اوس چې کومه دی هغه د هغوی خلاف چې کومه دی ګواهیانې ورکوي. نواز شریف صاحب چې کومه دی د جنرال باجوه صاحب باندې دا الزام لګولی چې هغوی به همیشه په سیاست کې انوالومنټ کولو، دارنګې عمران خان صاحب هم دا الزام په هغوی باندې لګولی دی، دارنګې پیپلز پارټۍ هم په دوی باندې دا الزام لګولی دی. خو که الزام چا نه دی لګولی نو هغه ایم کیو ایم نه دی لګولی. ایم کیو ایم دا هېڅ قسمه نه دی ویل چې هغوی په سیاست کې څه انوالومنټ کړی دی یا یې نه دی کړی. بلوچستان عوامي پارټۍ چې کومه د هغوی هم تر اوسه پورې هېڅ قسمه داسې بیان د هغوی له طرف نه دی راغلی چې قمر جاوید باجوه صاحب چې کومه دی په سیاست کې اکټیولی انوالو و یا نه و. محمد زبیر صاحب چې کومه د ARY نیوز ته هغې پرون یو انټرویو ورکړله او په هغې کې دوی ویلي چې 6 کاله دورانیه چې کومه د قمر جاوید باجوه صاحب وه هغه په غټ چې څومره ایونټس په دغه وخت کې شوي دي په هغه ټوټلو کې د دوی کردار پاتې شوی دی. ویل چې میا صاحب ته بار د تلو یعنې د پاکستان نه د تلو چې کومه کردار و په هغې کې هم د دوی کردار و او اوټ اپ نو کانفیډنس یعنې د عمران خان صاحب حکومت په غورځولو کې هم د دوی کردار و. یعنې جنرال قمر جاوید باجوه صاحب چې کومه دی په دې غونډو کې خپل کردار ادا کړی دی. خو قمر جاوید باجوه صاحب دا خبره کلیم کوي چې د هغوی په دې دواړو کې کردار نه و. خو محمد زبیر صاحب ویلي چې په دې دواړو دپاره سهولتکاري چې کومه ده دا قمر جاوید باجوه صاحب کړله.
اوس راځو خواجه آصف صاحب چې کومه دی دا ډېر قریبي دوست ګڼلی شي د قمر جاوید باجوا صاحب او دوی ته به ټلیفون هم کا او دوی ته به واتساپ میسجونه هم کول او په 2013 کې چې کله دیو الیکشن کې دوی ته اندازه وشوه چې دیو الیکشن بیلي نو دیو قمر جاوید باجوا صاحب ته کال وکړو او هغې ته ویل چې زه الیکشن چې کومه دی دا بیلمه نو د هغې نه بعد چې کومه دی د هغې الیکشن چې کومه دی په دا بیلاته چې کومه دی دا په ګټه باندې تبدیل شو یعنې دوی ته ګټه ورکړه د هغې نه بعد خواجه آصف صاحب چې کومه دا اعتراف په خپله وکړو هغه ویلې چې ما خواجه آصف صاحب ویل چې ما قمر جاوید باجوا صاحب ته دا ځکه کال کړی و چې هر څه چې کوم هغه د هغوی د ځای نه کنټرولېده که ما چېرته چیف الیکشن کمیشن ته کال کړی وی نو هغوی دا ریزلټ چې کوم دی نشه تبدیلولی ځکه چې هر څه چې کوم دی سنټر چې کوم دی نه هر څه تبدیلېده هغه قمر جاوید باجوا صاحب و د دې وجې نه ما قمر جاوید باجوا صاحب ته کال وکړو او هغې چې کوم دی دا هر څه کنټرول کړو د هغې نه زما بیلات چې کوم دی دا په ګټه باندې بدل شو. اوس راځو پرون چې کومه دی خواجه آصف صاحب چېرته روان او عثمان چودري صاحب چې کومه دی هغې ته خپله کیمره مخامخ کړه او هغې ته یو سوال وکړو چې قمر جاوید باجوا صاحب چې کومه دی دا دروغ قسمونه خوري او په دروغ قسمونو راغلی دی او په جیب کې په قرآن مجید باندې بار بار لاس دی چې زه قسم خورم چې دا چې ما چې کومه دی نواز شریف صاحب بار لندن ته نه دی لېږلی او ووټ اپ نو کانفیډنس کې هم زما هېڅ قسمه څه حصه نه وه نو هغې ویلې چې بار نواز شریف صاحب دغه خواجه آصف صاحب ویلې چې زه په خپل بیان باندې اوس هم قایم یم او نواز شریف صاحب چې کومه دی بار لندن ته هم چې کومه دی قمر جاوید باجوا صاحب لیږلی و نواز شریف صاحب بار لیږلو په معاملې سره زبیر صاحب هم ویلی دي محمد زبیر صاحب هم ویلی دي چې هغې چې کومه دی د ریپورټس په بیسس باندې چې کومه دی بار لیږلی شوی و او دا ریپورټس چې کومه دي دا قمر جاوید باجوا صاحب د دې ریپورټس په بیسس باندې دوی بار لیږلی و قمر جاوید باجوا صاحب نه چا دا تپوس کړی و هغه پرون یو جرنلیسټ هغه ته کړی و هغه جرنلیسټ نوم به نه اخلو ځکه چې په هغې باندې جرنلیسټ ورته ویلی شي یا سوشل میډیا اکټیویسټ به ورته ووایو ځکه چې هغې په ډېر اهم عهده باندې پاتې شوی دی نو دارنګې اوس په هغه باندې پاکستان کې پابندي ده او پاکستان نه بهر دی هغه ویل چې ما قمر جاوید باجوا صاحب نه تپوس وکړو چې دا کومه ریپورټس چې راغلي آیا دا ریپورټ صحیح دي ستاسو کسانو چې کومه دی چې کوم ټیم کې د نواز شریف صاحب نه وینه اخیستلی کېده هغه تاسو لیدلي چې دا واقع دا وینه چې کومه ده د نواز شریف صاحب نه اخیستلی کېږي بیا چې دننه لیبارټرۍ ته لاړه په لیبارټرۍ کې تاسو ولید چې اقه وینه استعمالېږي که بله وینه استعمال شوې ده بیا ریزلټ اقه ریزلټ دی که ریزلټ بدل کړی شوی دی یعنې ریزلټ چې کوم دی منیپولیټ کړی شوی دی نو هغې ویلې چې ډاکټر یاسمین راشده چې کومه ده هغې د دې تصدیق کړی چې دا ریپورټ ټیک دی نو په دې کې ډاکټر یاسمین راشد چې کومه ده د هغوی څه کردار نشته ځکه چې هغې خو صرف هغه کومه پیج چې هغې ته مخامخ کړه شوی هغې چې لیدلو چې پلیټلیټس چې کومه دی دا لاندې غورځېږي روان دي نو د هغې په بیس باندې هغې ویلو چې دا ټیسټ چې کومه دی دا صحیح دی. اوس راځو مخکې ته چې د پنجاب فارم 45 حکومت چې کومه ده د دې دومره زیات حمایت ولې کړی شوی او په دغه 21 اپریل یعنې په 20 اپریل د ضمن انتخابات کې چې کومه ده انټرنیټ ولې بند کړی شوی و او اوس چې کومه ده داسې ډېرې ویډیوګانې چې کومه دي دا را روانې دي په سوشل میډیا باندې او مختلف خلک یې اپلوډ کوي او هغه دا ښیي چې په دغه وخت کې په مختلف پولینګ سټیشن کې څرنګې دانلې شوې ده خو په دغه ټیم کې چې کومه کسان په کومه پولینګ سټیشن باندې مامور وو هغه پولیسو ته دا ویلی شوي وو هغو ته دا وینا کړه شوې وه که چېرته ستاسو په پولینګ سټیشن کې چا ویډیو جوړه کړه او هغه ویډیو په منظریام باندې راله نو ستاسو نوکري د دې ویډیو د وجې نه تللی هم شي نو هلته پولیسو هم ډېر کوشش کړی چې ویډیو څوک جوړ نه کړي خو د هغې باوجود هم ډېر کسان داسې چې هغوی د لرې نه یا زومینګ کړی یا په طریقه باندې هغوی ویډیو جوړه کړې وه او چې کله انټرنیټ آن شو هغوی وکتلې چې هغې چا ته وټ اچولی او هغې بیللی او چې چا ته یې وټ نه و اچولی هغه ګټلی نو هغې هغه ویډیو چې کومه په انټرنیټ باندې ولګولې او هغه ویډیوګانې چې کومه دي هغه مخې ته را روانې دي. د نیال عزیز صاحب چې کومه دی د دې تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره و خو اوس د دې نه دی خفه شوی دی هغې ویلي دي چې د 100 والا کومه کاپي چې کومه بیلټ وي هغه هم یو ځل ډایرکټ دی په دې 21 اپریل یعنې 21 اپریل په دې الیکشن کې دننه په دغه کې موجود و نو هغې ویل چې کومه کسان لکه په سند کې موږ ګورو نو پاکستان پیپلز پارټي یا د MQM کسان چې کومه دي هغو ټریننګ خپلو ماشومانو ته ورکړی خپلو هلکانو ته ورکړی چې تاسو به څنګه په جلتۍ سره به مهرونه لګوئ څرنګې به تاسو دانلي کوئ هغه ویل چې د پنجاب نه هم دا کسان هلته بولي او هلته ورته ټریننګ ورکړی نو په هغه کې یو کس به چېرته عاجز به دونه زیات ټرین نه و چې هغه راغلی نو په 100 باندې زر مهر لګولی و خو چې اخوا دې خوا یې کتلې چې څوک شته دی نه نو ډایرکټ یې هغه 100 هغه کاپي چې کومه ده هغه ټوټل یې چې کومه ده لاندې په باکس کې اچول وه یعنې پوړ کړې هم نه وه او جدا کړې هم د یو بل نه وه
هغه د 100 کاپي چې کومه د هغه ټوټله لاندې غورځول وه نو د دې نه اندازه کېږي چې څرنګې دانلي چې کومه ده دوی وکړله. ډي جي پي آر او سیکرټري اطلاعات د پنجاب چې کومه دا هم تبدیل کړی شوی دی او څو ورځې مخکې تاسو د عمران ریاض صاحب چې کومه یو ټویټ لیدلی و په هغه ټویټ کې هغه ویلی چې د پنجاب ډي جي پي آر چې کومه دا وخت ډېر زیات په مشکله کې دی یا خو به هغه پیسې ورکوي یا به د نوکرۍ نه ځي نو آخرکار هغې چې کومه نوکري پرېښوده خو پیسې چې کومه دی هغې ورنه کړې. دا معامله اصل کې څه ده دا معامله ستاسو مخکې تږدم په پنجاب کې یو وزیر دی او دا وزیر چې کومه دا زنانه ده یعنی نارینه نه دی. دا وزیر چې کومه د مریم نواز صاحبه ډېر قریبي وزیره ده او دوی چې کومه دی د پنجاب یو پیکج ورکړی و او دا وزیره موږ دا ټیم وګورو نو څرنګه چې پر ګوګي صاحبه چې کومه ده هغه مشهوره شوه دارنګې دوی هم ځان مشهور کړی دی او خپل شهرت یې چې کومه دی په پنجاب کې جوړ کړی دی. نو په دې پنجاب پیکج چې دوی کله ورکولې نو په هغې کې دوی د سرکاري خزانې نه چې کومه دی 15 کروړه روپۍ چې کومه دي دا یو ایډورټایزنګ ایجنسۍ ته ورکړلي خو په دې کې دوی قانون چې کومه دی دا دې بالکل د خیال نه دی ساتلی او د اشتهارات په مد کې چې کومه دی دا 15 کروړ روپۍ ورکړلي تاسو ته اندازه هم ده چې 15 کروړ روپۍ چې کومه دي دا د مد کې ورکړل شوي دي نو په دې کې به د دوی کمیشن څومره وي ځکه چې پاکستان کې کمیشنونه څومره وي نو چې کله بیا دوی ته د دوی دا کمیشن نه میلاو شاید کېدای شي دې ته به د پیسو ضرورت وي یا به د دوی خواهش وي یا به د دې شوق راچوت شوی چې کرپشن خلک څرنګه کوي ځکه چې په میډیا باندې ټول عمر دوی لیدل دي نو دوی هم غواړي چې څرنګه د دوی رهنما کرپشن کړله چې دوی هم دارنګې کرپشن وکړي نو چې کله دوی په هغه ایجنسۍ باندې پریشر اچولی نو ایجنسۍ چې کومه دی هغې ته ویلي چې ایډورټایزمنټ پیسې نه دي میلاو شوي نو دوی بیا په د افسر باندې پریشر اچولی نو هغه ویل چې په دې کې قانوني چې کومه کردار دی یعنی قانوني ارڅه پوره کړی شوی نه دي نو د دې وجې نه دا پیسې موږ نشو ریلیز کولی نو د هغې نه بعد دوی ختم کړی شو او اوس ګورو چې دا پیسې راتلونکي چې کومه کسان لګي هغه لګولی شي او که نه شي یا هغه دا پیسې ریلیز کوي که نه ریلیز کوي خو که دغه 15 کروړ روپو ته موږ وګورو او 15,000 روپۍ کس هم واچولی شي د راشن ورکولو نو دا تقریبا 10,000 کسانو راشن و کومه چې د یوې کمپنۍ ته ورکړلی د ایډورټایزمنټ په مد کې. اوس راځو کومه مین او اهم خبر چې په شروع کې تاسو ته موږ ویل چې نواز شریف صاحب چې کومه دی دا حکومت پرېښودلی شي او نواز شریف صاحب چې کومه دی آینده په څو میاشتو کې شهباز شریف صاحب مجبوره کولی شي چې هغه وفاقي حکومت پرېږدي او نواز شریف صاحب نږدې ملګري چې کومه دي هغې هم وایي چې نواز شریف صاحب سره دوکه شو ده او د دې لارې چې کوم دی نواز شریف صاحب او د شهباز شریف صاحب دا جدا دي څرنګه چې شیخ رشید صاحب ویلي چې د نون نه به شین چې کوم دی دا راوځي هغې ویل چې دا بالکل ټیک خبره ده او دا چا ویل دي د پیپلز پارټۍ رهنما قادر مندخیل صاحب ویل دي د نواز شریف او شهباز شریف صاحب په حوالې سره دا ډیره زیاته اهمه ده او اهمه دا د دې وجې نه ده چې آیا دوی به صرف وفاق پرېږدي که پنجاب به هم پرېږدي کله چې دوی ډیل کولو نو په ډیل کې دوی ته دا ویل چې پنجاب حکومت به تاسو ته میلاویږي خو د پنجاب حکومت سره چې کوم تاسو به د وفاق حکومت هم اخلئ که چېرته تاسو د وفاق حکومت نه لئ نو تاسو ته د پنجاب حکومت نشي میلاویدی نو دارنګې پیپلز پارټۍ چې کومه ده هغې د دې ډېره زیاته فایده اخیستې ده او فایده یې دا اخیستې ده چې اوس هغه موجوده ټیم کې چې کومه دی د هغې سره چې کومه دی هغه اپوزیشن کردار هم ادا کوي. پیپلز پارټۍ ویلې چې پاکستان کې سرمایه کارۍ کمی چې کومه د هغې د بحث د وجې نه فی قسم دانې چې کومه دا کمیږي او وايي ملکي تاریخ کې مهنګایي چې کومه د ټول نه په بلندترین سطح باندې دا چا ویل یوسف رضا ګیلاني صاحب. اوس راځو پیپلز پارټۍ اصل کې داسې خبرې ولیکئ که موږ وګورو نو سند حکومت چې کومه ده دا هم پیپلز پارټۍ سره میلاو شوی دی بلوچستان حکومت هم د دوی سره دی صدر هم د دوی دی خو دوی په وفاق کې چې کومه دی وزارت یې نه دی اخیستي په وفاق کې دوی وزارتونه ځکه نه دی اخیستي دوی ته پته ده چې دا حکومت ډېر زر تلو والا دی او دا حکومت چې کومه دی په بیساکیو باندې ولاړ دی دا به ډېر زر ختمېږي نو دوی په وفاق کې وزارتونه نه اخلي یعنی دوی غواړي دوه فایدې به دوی ته کېږي یو خو چې په تېر شوي 14 میاشتو کې پی ډي ایم 1 چې کومه کردار ادا کړی دی پی ډي ایم چې کومه نقصان ملک ته رسولی دی چې هغه په دوی باندې رانه شي. دویم دوی دا غواړي چې دا کومه د حکومت کې چې کومه کارکردګي دوی وکړي دا کارکردګي به خرابه وي د دې وجې نه به هغه تېر شوي الزامات هم په پاکستان مسلم لیګ نون باندې راشي او دا به هم په شهباز شریف صاحب باندې راشي د دوی نه به دوی بچ پاتې شي. اوس راځو دوی د پنجاب حالات هم ډېر زیات خراب کړلي او تاسو په علم کې به هم وي تاسو ته به پته هم وي چې مریم نواز صاحبه یعنی ووټ اف نو کانفیډنس نه بعد چې کله دوی حکومت واخیسته نو دوی خپل تره ته ټلیفون وکړو چې تاسو صحت کارت چې کومه دا ختم کړئ ځکه صحت کارت ختم کړئ چې نو عمران خان صاحب چې کومه دی هغه صرف او صرف چې د هغه بیانیه ده نو هغه صحت کارت دی که چېرته صحت کارت د عمران خان صاحب نه ختم کړی شي نو بیا به د عمران خان صاحب څخه چې کومه بیانیه ده هغه به ختمه کړی شي
نو هغې نه بعد چې کومه دی په هغه ورځ باندې شهباز شریف صاحب چې کومه دی صحت کارت چې کومه دی هغوی ختم کړو. نو پرون شاکر محمود ایوان صاحب چې کومه دی هغوی یو ټویټ کړی دی او د ټویټ سره سره چې کومه دی هغوی ویډیوګانې هم لګول دي او هغې ویل دي د په لاهور کې چې پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي ده هلته د زړه مریضان چې کومه دي هغه د هسپتال په فوټپات باندې ډریپس هغوی ته لګولو باندې هغه مجبوره دي. وایسه مریضان چې کوم دی هغه په ویل چیر باندې خپل علاج معالجه کوي او مریضه او د هغې له واقعین چې کوم دی دا په فوټپات باندې پراته دي. یعنې دا پرونی سچویشن چې کوم دی دا هغوی ښودلی دی او په دې کې د ویډیوګانې هم ښودل دي او دا کومه کسان چې په فوټپات باندې دي د هسپتال نه چې بار راوځي او کوم ځای کې پارکینګ وي بالکل پارکینګ ته مخامخ دوی په فوټپات باندې موجود دي په ویل چیر باندې ډریپونه هم هلته په دې ویډیو کې لیدلی شي. نو دا سچویشن چې کوم دی دا د ملک جوړ شوی دی موجوده. کوشش کوم چې په بل ویډیو کې نور اهم خبرونه ستاسو مخې ته کېدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.